د نن شنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د اسلامي امارت محترم ویان مولوي ذبیح الله مجاهد وایي د قشقري له کانه د ورځې 200 ټنه خالص نفت استخراج کیږي چې نږدې 1,10,000 ډالر د ورځې عواید لري. بلخ کې د اسیا نړیوال بانک له لوري د 6 میلیونه ډالرو په ارزښت یو لوی مسلخ چې په یو ورځ کې د 3500 څارویو د ذبح وړتیا لري ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د کرنې سرپرست وزیر مولوي عطاالله عمري په دې تړاو جوړ شوي مراسمو کې له پانګوالو غوښتي چې هیواد کې پانګونه او د بزګرانو ملاتړ وکړي. د ملي دفاع وزارت وایي د تخار ولایت رستاق ولسوالۍ د ښاروالۍ په انګړ کې چې څو کال وړاندې یو کړی ماین ځای پر ځای شوی و، د 219 عمري قول اردو د دویمې پلې لواء د کشفي او استخباراتي ارګانونو مجاهدینو له لوري کشف او شنډ شو. عدلیې وزارت وایي د مدافع وکیلانو ریاست د کار له پیل څخه تر دې دمه د 1300 مدافع وکیلانو د فعالیت جوازونه څیړل شوي، اختصاصي ازموینه ترې اخیستل شوې او بریالي وکیلانو ته د فعالیت جوازونه ویشل شوي دي. د افغاني سرې میاشتې له لوري ننګرهار ولایت لالپورې ولسوالۍ کې 500 بېوزله کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. ټولګټو وزارت وایي د سختو واورو او طوفان له کبله د بامیان ولایت د شاته کوتل دواړو لورو ته 80 ارادي ګیر پاته مسافر وړونکي موټر د یاد ولایت د ټولګټو ریاست په همغږۍ د قراردادي شرکت له لوري وژغورل شول. د بلخ ولایت اړوند محاکمو د 1401 هجري شمسي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د 3240 قضیو پر حل او فصل سربیره 3640 بېلابېل وثایق اجرا کړي دي. اوسپنې پټلۍ اداره وایي د افغانستان د اقیني، حیرتان او تورغونډۍ بندرونو له لارې تېره یوه اونۍ کې 45301 میټریک ټنه انتقالات شوي دي.